په ډېرې خواشینۍ سره مو ملي بیرغ له لاسه ورکړ. نن یو ځل بیا د ملي بیرغ په اړه بد خبر راغی، دا چې له ملي بیرغ سره څه سوي او څنګه مو له لاسه ورکړ. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو د ملي بیرغ پر ځای خپل تنظیمي بیرغ پر وزیر محمد اکبر خان غونډۍ نصب که. طالبانو بالاخره د خپلې ډلې سپین بیرغ د کابل پر وزیر محمد اکبر خان غونډۍ د افغانستان د ملي بیرغ لپاره په جوړ سوي ځای کې پورته که. د افغانستان له ملي بیرغ او د افغانستان د هویت له نورو سمبولونو سره د طالبانو مخالفت د ګڼو افغانانو خوابده کړې ده او ډیرو پرې توند غبرګونونه ښکاره کړي دي. د ډیرو په باور طالبان د یوه ملت د احساساتو او غوښتنو پروا نه لري او هر څه چې د دوی په وینا پنجابي باداران ورته وایي هم هغه عملي کوي. د پاکستان ISI او پوځ د افغانستان له ملي بیرغ سره په څو دلایلو حساسیت لري. یو په دې خاطر چې په دې توګه د افغانانو هویتي ارزښتونه کمزوري کیږي او بل دا چې دې بیرغ ته نه یوازې د افغانستان ټول اوسیدونکي بلکې د کوزي پښتونخوا پښتانه هم درناوی لري او ډېر ځل یې په پنجابي ضد مظاهرو کې رپولی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ د غازي امان الله خان په مهال غوره سوی و. کمونیستي رژیم د څه مودې لپاره تغییر که، خو کله چې د خلکو احساسات ورته معلوم سول بیرته یې بدل که. د طالبانو سپین رنګه بیرغ چې له څه مودې راهیسې د ملي بیرغ په ځایونو کې په ښارونو کې ځړول سوی په لومړۍ اونۍ خیرن سوی دی. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د طالبانو د دغه کړنې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.